بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې پانګونې ته د ازبکستان پانګوالو لیوالتیا، د مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ عالي کمیسیون غونډه ترسره کېدل او د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو اترو شدت. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د کب 28مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې یو شمېر ازبکستاني پانګوالو د دې وزارت له مرستیال مولوي احمد الله زاهد سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو او ودانیزو چارو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ورته مهال ښاغلي زاهد د دوی د پانګونې هرکلی کړی او ویلي دي چې اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون غړو او مسؤلینو غونډه کړې. یا د غونډه کې د کډوالو د ستونزو حل لپاره د کمیسیون لاسته راوړنې او راتلونکي اقدامات څیړل شوي او ټینګار شوی چې بیرته راستنو شویو افغان سوداګرو لپاره په هیواد کې د پانګونې اسانتیاوې برابرې شي. د ګاونډي هیوادونو څخه غوښتل شوي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي او د بیرته راستنو لپاره یې ګډ میکانیزم رامنځته کړي. دغه راز له نړیوالو بنسټونو غوښتل شوي چې د کډوالو د حقونو ساتنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په پای کې اسلامي امارت ډاډ ورکړی چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د خبرونو دوام. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټز ویلي چې د ایران پر ضد د مستقیم نظامي اقدام احتمال شته او ټینګار کړی چې ټول انتخابونه تل پر میز دي. والټز دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا پوځ د شنبې په ورځ په یمن کې د حوثیانو کنټرول شوي سیمې بمبار کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې ایران باید دا پیغام پر روښانه او واضح ډول واوري چې د حوثیانو ملاتړ یې د منلو وړ نه دی او باید ودرېږي. ورته مهال حوثیانو چې د امریکا پر بریدونو کې یې 53 کسان ژوند بایللی خبرداری ورکړې چې د امریکا دغه بریدونه به یې بې ځوابه پاتې نه شي. او وروستی خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ ویلي چې سبا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې کوي. د بلومبرګ د راپور له مخې ټرامپ له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د هوکړې لپاره یو ښه فرصت شته او تر سې شنبې شاید د دې هوکړې په اړه د ویلو لپاره ځینې خبرې ولري. له دې مخکې رویټرز هم راپور ورکړی و چې ټرامپ هڅه کوي د هغه 10 ورځنۍ اوربند لپاره چې اوکراین یې په اړه تیره اونۍ هوکړه کړې وه د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.